یو سړی د دوکان دی تجارت یې دی روزانه د 2000 ریالو سامان د ده نه خرڅي یو ورځ د 1000 ریالو نو دی به د شپې بیا ناستي اخر ولي د دوکان کې چې را کوم کس ناست دی غلا خو نه ده کړې زموږ په دې سامان کې څه نقصان خو نه دی کېدی چې راځي داسې خلک نه دا علم چې زما په دې ذهن کې نه کیني د قرآن د تلاوت توفیق ماته نه میلاویږي د علمي مجالسو کې د ناستې توفیق ماته نه میلاویږي د شپې د تهجد توفیق ماته نه میلاویږي اخر ولي اولنی خبره خو دا یاده کوي او دا ولیکئ ځان سره چې د ګناهونو د لاسه انسان د علم نه محرومه کیږي د ګناهونو د لاسه انسان د علم نه محرومه کیږي دا واضح خبره ده په دې باندې اثار د سلف هم ډېر دي د هغوی نه پکې اقوال نقل دي خو زه د خپلې تجربې خبره کومه چې خبره ښه یقیني شي زه درته د خپلې تجربې خبره کوم ګناه خو موږ ټول کو ګناهګار یو کمزور یو خو کومه ورځ چې ښکاره ګناهونه او یا یو لویه ګناه او نافرماني د الله وشي نو زه په خپله دا تجربې خبره زه په خپله د هغې اثر هغه محسوسوم چې په کومه ورځ دې د الله نافرماني وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د نه کوتاهیانې ډېرې شوې تهجد له نشي راپاڅېدی او د لویه سزا ده دغه شان نفلي منځونو توفیق به ته نه میلاویږي دعاګانو توفیق به ته نه میلاویږي د دین د زده کولو او د دین د بیانولو هغه توفیق به ته نه میلاویږي عبادت ته به د الله نه پرېږدي خو دا لویه سزا ده د یو څو ورځې مخکې ما په دې باندې خبره وکړه نو دا د سوچ خبره ده پته نه چې تاسو به دا محسوسه کړي که نه به خو زه خو دا یم چې انشاءالله تاسو ټول به زما نه غوره یې په دې باب کې او زه خو کمزور ځان خو ښه کمزوری ګڼم زه کوتاهیانې زموږ نه کېږي او تاسو به انشاءالله زموږ نه غوره یې نو کېدای شي تاسو دا خبره نه محسوسه کړي خو ما خو محسوسه کړې ده او ښه مې لویه تجربه شوې ده دا خبره او بیانوم یې اکثر ملګرو ته او کور کې هم وړو ته هم کله ناکله بیان کړم چې وګوره نن د دې عبادت توفیق ما ته میلاو نه شو هسې نه ده خو چې چل به یې که نه موږ کې مشکل دا دی چې بیا خبره نه لټوو چې دا ولې داسې وشو ولې دا کمی راغی ولې زما په دې عبادت کې کمزورتیا راغله چې چل خو به یې که نه موږ هغه نه لټوو او سبحان الله لکه دا بعض موږ لیدلي که نه اوس روزانه یو نیم سلیاله ګټي مثال او یو ورځ یې سلیاله وګټل نو ټوله ورځ به دقه باسي اخر ولي باس به صحیح اخر ولي یو سړی د دوکان دی تجارت دی روزانه د 2000 ریالو سامان د ده نه خرڅي یو ورځ د 1000 ریالو نو دی به د شپې بیا ناستي اخر ولي ولې نن د 1000 ریالو سامان خرڅ شو څه چل دی د دوکان کې چې را کوم کس ناست دی غلا خو نه ده کړې زموږ په دې سامان کې څه نقصان خو نه دی کېدی چې راځي داسې خلک نه راځي او ګوري به یو خبره او بله چېرته ته ناستې دا سوچ دې کړی دی چې زما په دې عبادتو کې چې کمی راځي او دا زما د ایمان چې کمزوری کېږي او زما نه چې دا علم یېرېږي او دا علم چې زما په دې ذهن کې نه کیني د قرآن د تلاوت توفیق ماته نه میلاویږي د علمي مجالسو کې د ناستې توفیق ماته نه میلاویږي د شپې د تهجد توفیق ماته نه میلاویږي اخر ولي چا چې دا سوچ کړی نه دی کړی بس تهجد دی نن مې ونه کړو خبره ختمه شو درس دی نن لا نړم علم دی زده مې نه کو بس ختم اذکار دي دعاګانې دي عبادات دي د الله راضي کول دي ومې نه کړو خبره ختم بس
د دې الله نه دا لرې کس چې دې بېدینه دقه خبره ده بس خبره ختمه شو چې الله ته نږدې نو هغه کینې سوچ کوي اخر ولې ولې څه چل بله د یېرې خبره دا ده د ایمان په کته روان دی ولې دا یېره نه شي کېدی چې داسې نه چې بلکل کته لاړ شي ما تاسو ته څه ووایي او دا صرف حافظ ذهبي رحمه الله دا قصه نه ده بیان کړې داسې ډېرې قصې علماو بیان کړي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته چې هغه نصراني راغی قصه ته معلومه ده که نه اسلام یې قبول کړو راغی یو څو ورځې وحي مو ولیکله خو بیا څه شو بیا مرتد شو دی د پیغمبر سره ناست او تازه وحي را نازلېده او ده پکې بعض لیکلي مو وه او بیا مرتد شو نو ته دې څه شي ځان دې داسې مضبوط دغه دې کړی دی چې نه زه نه خرابېږم دا ایمان چې کمزوری کېږي او کمزوری کېږي او روان دی په کته او روان دی په کته دا یاره نشته چې کېدی شي یو ورځ بلکل په کته لاړ شي بلکل ختم شي بیا به ورسره څه کوي او زما او تا سره خو د هر څه نه قیمتي هغه د ایمان دی که ته وایې چې زه غریب یم د غریبۍ سره ګزاره کېږي سوال به سړی په روډ کې وکړي وبه ګرځي په کورونو باندې ځان له به ډوډۍ راټوله کړي یو څو کاله دې مړ به شي غریبي ختمه شوه که بالفرض الله دې ده په تقدیر کې همیشه دپاره غربت لیکلی نو خو یو څو کاله غریبي به تېره کړي سوال به وکړي یو ځای کې بل ځای کې مڼۍ به وخوري دلته به وخوري دلته به اوبه وڅښي څه ګزاره به وکړي مړ به شي خبره به څه شي که نه تکلیف به بیا مې قبر کې غریبي وي ختمه شوه خو د دې ایمان دا مسله په دې باندې به د قیامت په ورځ فیصله کېږي د جهنم او د جنت فیصله په دې باندې کېږي نو په دې کې څوک نشي ویلی چې جي ګزاره به وکړو او جي خیر دی نه دنیوي مسلو کې به ګزاره وکړو ډېر نیکان خلک د دنیا نه تللي دي ډېر چې د هغوی سره د اغوستو دپاره برابر لباس نه و په خپله د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې دا خبره ډېره مشهوره ده د عوامو ته معلومه ده او سمه مشهوره ده چې د هغه په کپړو کې به ټانکې لګېدلې وي هغه به یې ګنډلې وي ځای په ځای چې د امیر المؤمنین په شان انسان د عمر بن خطاب په شان انسان دنیا کې دا قسمه لباس واچو نو که ما ورته څه غربت تېر کړو څه کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخکې لاړ شه یا د هغه نه شاته لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کتاب الرقاق کې څه نه څه ویلي وو بوزه کې یاد هم دي که نه دي کتاب الرقاق کې امام بخاري په دې خبره باندې باب راوړی و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و د صحابه کرام بیا پکې هغه حدیثونه راوړي وو چې عایشه رضی الله عنها وی میاشتې به تېرې شوې سپوږمۍ به راوخته بیا به د بلې میاشتې هغه راوخته او د بلې به هغه راوخته او زموږ په کور کې به اور ونه لګېد دغه شان هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ او چېرته په مړه خېټه ډوډۍ نه وه خوړلې نو که ما ورته لږ مسایل تیر کو په ژوند کې هېڅ خبره نه ده خو دې کې ګزاره نه کېږي د ایمان په مسله کې که رزق کمزوری څه خبره نه خو دا څوک نشي ویلی چې ایمان کمزوری څه خبره نه ده دا لویه خبره ده دا لویه خبره د ایمان دا مسله خبره زمان اوږده شوه خو دا اهم نصیحت و نن سبا د حالاتو مطابق چې وروره لږ د شپې کښېنه او سوچ کوه چې آخر ولې